اولنی سوال د یو ورور کړی دی چې کله په انسان باندې د قسم کفاره راشي او هغه لسو مسکینانو له خوراک ورکول، نو د خوراک په ځای قیمت یا پیسې ورکولی شي او که نه. ورسره دا سوال چې یو کس له د لسو کسانو خوراک ورکول روا دي او که نه. الجواب، ګوره د مسلمان شان دا دی چې دی به د الله او د الله د رسول د خبرې نه مخکې کېږي او نه به وروسته کېږي. او الله قرآن کې وایي لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، الله او د الله د رسول نه مه مخکې کېږي. څومره چې موږ ته ویلی شوي دومره کول پکار دي. اوس قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده فکفارته اطعام 10 مساکین، مخکې وایي او کسوتهم او تحریر رقبه. کله چې انسان قسم وکړو بیا مات کېږي نه چې دا کار به کوم بیا ونه کو یا دا کار به نه کوم وی کو. نو اول دا چې دی به درې کارونو کې یو کوي چې کوم ورته اسان دي، کې اختیار دی. یا لسو غریبانو له خوراک الله اطعام، خو په دې باندې عام خلک هم په یو ټکي پېژني، دا ټکي باندې پوهېږي. طعام نه اخیستی شي، طعام خو خوراک ته وایي. بل الله وایي یا جوړه جامه یا غلام مری ازادول. اوس چې له چا د درې کارونو اوس نه رسي هغه به 3 ورځې روجې نیسي. اوس دلته الله رب العزت 3 خبرې ښوولي دي، په کې اختیار دی، یا جامه یا خوراک یا غلام ازادول. چې دې کې قیمت ورکول وی رب العالمین بیا ولې خوراک وایي، ولې وایي چې پیسې ورکوي. او ډېره د سوچ خبره هغه دا ده لکه اوس یو سړی دی هغه د خوراک قیمت ورکوي. د خوراک قیمت موږ هسې مثال د پوه کولو لپاره وایو. او خوراک قیمت داسې شو چې 50 روپۍ شو. زه دی چې لاړ د جوړې جامې تپوس یې وکړو د هغې 50 روپۍ دي، جامه هم په 50 خوراک هم په 50. څه فایده شو چې الله وایي خوراک ورکه یا جوړه جامه ورکه، خو دواړه یو شی ته جوړېږي. د اختیار څه فایده شو آخر؟ الله چې اختیار ورکړی دی چې یا غریب له خوراک یا جوړه جامه یا غلام ازادول، نو چې دلته که پیسو ته موږ واړو یو شی ته جوړېږي نو بیا فایده څه شو؟ بله خبره د غلام ازادولو په ځای کې سړی پیسې ورکړي، دا به ټول وایي چې دا نه دي روا، غلام به ازادې، مری به ازادې، دقې شان خوراک به ورکړي. د ځان نه موږ په شریعت کې ګوتې نه وو چې نه یاره نن سبا غریبانو ته ضرورت ته پیسو دی. ته ډېر پوه یې که رب العالمین پوه دی. وما کان ربک نسیا، قرآن کې الله وایي ستا د رب نه خبره نه هېرېږي. تا ته معلومه ده چې غریب ته ضرورت دی، هغه ته نه وه پته والعیاذ بالله. او چا دا ویلي چې هر وخت غریب ته د پیسو ضرورت دی؟ غریب خو د ټولو نه اولنۍ منډه او اخرنۍ منډه هغه د څه لپاره ده؟ د خوراک دپاره. بلکې دا څومره مخلوق چې لګیا دی، دا څومره مخلوق چې لګیا دی، دا منډې چې وي سهار ماښام، دا ټوله منډه د خوراک دپاره ده، ټوله منډه د خوراک دپاره. نو کله چې الله او د الله رسول خبره وکړي زموږ کار دا دی چې موږ واورو او پرې عمل کوو. یاره که دا غریب له سړی پیسې ورکړي نو ولې پیسې به مناسب نه وي، او که د جوړې جامې په ځای ولې سړی پیسې ورکړي نو بیا ولې الله موږ ته دا وایي. خو لنډ به یې دا ویلی وی چې پیسې ورکوي که د پیسو اوس هم نه رسي 3 ورځې روجې ونیسي، خبره به ختمه شوې وه. نو چې اوس الله دومره تفصیل کړی دی چې یا خوراک ورکه یا جوړه جامه یا غلام آزاد که، که اوس دې نه رسي 3 ورځې روجې، ته بیا د دې تفصیل فایده څه شوه چې تا ټوله قصه په پیسو کې ختمه کړه. ورسېدی په دې مسله که نه. نو اولنۍ خبره دا شوه چې کوم ځای کې شریعت کې طعام راغلی، خوراک ورکول، جوړه جامه، غلام ازادول، دلته به همدغه کارونه کوي، پیسې نشي ورکولی. دویمه مسله الله وایي لسو مسکینانو له به یې ورکوي، خوراک به لسو مسکینانو له ورکوي. نو طریقه هم دا ده چې ته به لسو کسانو له خوراک ورکوي، الا دا چې لس نه میلاویږي، 7 دي 15 دي، نو دلته بیا مجبوري شوه. بیا د یو له به ته د 2 ټیمه خوراک ورکړي، د 2 غریبانو خوراک به ورکړي، یا د یو له به د 3 ورکړي، یا یو له به د 4. هغې ته ګورې چې څومره کم دي، او د سره نه میلاویږي، صرف یو کس دی، نو ته معذور یې. نو یو له به د لسو خوراک ورکړي، لکه دا چې تا لسو مسکینانو له خوراک ورکړو. خو دا په هغه وخت کې چې کله تا ته غریب نه میلاویږي،
اوس که غریبانان درته میلاویږي نو ته به د الله په خبره پوره عمل داسې کې چې لسو غریبانانو له به خوراک ورکې. والله اعلم.